له غزني ښاره تر مکور ولسوالۍ پورې دغه لویې لار 9 کیلومتره ده چې اوس یې د بیا رغونې 40 سلنه کار مخکې تللی او د پاتې لارې د جوړېدو کار جریان لري. د دغه سړک انجینران وایي هڅه کوي چې د پروژې کارونه معیاري او په ټاکلي وخت بشپړ کړي. ما روزانه تقریبا 801 کیلومتر اسفالت میکنیم. کار ما انشالله با کیفیت است. از نگاه کیفیت و مردم وعده و اطمینان کامل میتیم که انشالله این بره سرک با کیفیت جور میشه و سرک انشالله مردم هم راحت میشه بخیر. خوشحال یم چې ځوانانو ته او د ما غوندې کارګرو ته کار پیدا شي په وطن کې او بل د وطن د آبادۍ خبره ده. ډیر زیات خوشحاله یم. د دې ترڅنګ موټر چلوونکي او مسافر هم د کابل کندهار لویې لارې جوړېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې لارې په جوړېدو سره به دوی ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي. له اسلامي امارت نه ډیر خوشحاله یو او ډیره ښه ده چې اسلامي امارت دا کار شروع کړ او ډیر تر خوشحاله یو. قبلا که بود دیر میرسید موتورها خیلی چی بود مشکلات بود مسافرین موتوروانا دیگه یار خیلی خوب شده. قبلا اگه در 10 دقیقه میرسید یا در 5 دقیقه در خود مثلا خود غزنی یا یک جای دیگه زودتر میرسه. د کابل کندهار سړک د هیواد له مهمو تجارتي لارو ګڼل کیږي چې په رغولو به یې د خلکو په اقتصادي او د ژوند نورو برخو کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.